امرالله صالح وایي طالبان د امریکا د استخباراتو نیابتي ډله ده. سلام، وخت مو بخیر. د تیر جمهوریت حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح طالبان د لویدیځو استخباراتي ادارو په ځانګړي ډول د امریکا پټه نیابتي ډله بللې ده. صالح له هندي رسنۍ ډیګن هارډ سره په خبرو کې له طالبانو څخه د وسلو د بیرته ترلاسه کولو په اړه د ټرمپ غوښتنې ته په اشارې ویلي چې د ټرمپ لپاره دا مهمه نه ده چې څومره وسلې بیرته اخلي، بلکې دا غوښتنه یو سمبولیک حرکت پیدا کېدای شي چې پر طالبانو فشار راولي څو د واشنګټن اطاعت ته راشي. اغلې صالح ادعا کړې چې داسې شواهد لري چې نږدې 100,000 میله وسلې چې د ناټو او امریکا لخوا پرېښودل شوي د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته نادرکه شوي دي. امرالله صالح پر هند نیوکه کړې چې د طالبانو ضد افغانانو سره خپلې اړیکې کمزوري کړي دي. هغه زیاته کړې چې هند هڅه کوي چې د طالبانو سره د تعامل له لارې یا په دې ډله کې د هوښیار نفوذ په وسیله د ترهګرۍ ګواښونه راکم کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبان د خپل ماهیت له مخې نشي کولی چې په سیمه کې امنیت